حمدالله محب د جمهوري نظام د سقوط یو شمېر نور عوامل هم افشا کړل. د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په یوه تازه مرکه کې د جمهوري نظام د سقوط له یو شمېر نورو عواملو څخه پرده پورته کړې ده. هغه د امریکا متحده ایالاتو له یو ټلویزیون سره د خبرو پر وخت ویلي چې د جمهوري نظام سقوط ګڼ اړخونه لرل. د هغه په وینا د جمهوري نظام په سقوط کې د داخلي او ملي عواملو ترڅنګ د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژي هم خاص رول درلود. د محب په خبره له طالبان څخه د پاکستان ملاتړ هم یو مهمه موضوع وه چې د جمهوري نظام د سقوط سبب شو. د سولې په نوم هڅو څخه د افغانستان د جمهوري نظام لرې ساتل یو بل اساسي دلیل و چې د ډاکټر محب په خبره د جمهوري نظام سقوط ته زمینه برابره کړه. د ملي امنیت پخواني سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه پریکړې تر ډیره له افغانستان څخه د باندې کېدي. هغه دا هم ردوي چې ګواکې د نظام په سقوط کېده او دفتر یې ډیره ونډه لرله. حمدالله محب له 2009 څخه وروسته د بدخشان د وردګ او یمګان د غزني د دیک او خواجه عمري او د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ یادونه کوي چې د افغان جمهوري نظام په هڅو له طالبانو بیرته ونیول شول. د حمدالله محب د څرګندونو په اساس له طالبان سره د سولې خبرو له پیل سره د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه د امریکا متحده ایالاتو پوځي مالي او نور ملاتړ کمزوری شو. ډاکټر محب دغه عامل هم د افغان ځواکونو د مقاومت او روحي په کمزوري کېدو کې مهم یادوي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار په خبره له طالبان سره د سولې خبرو له پیل سره د افغانستان ډېر ګاونډي هیوادونو د افغان دولت له څنډې ته پرېښودلو سره طالبان سره پټې خبرې او معاملې پیل او له هرې ممکنې لارې هغوی تمویل او پیاوړي کړل. ډاکټر محب په حکومت کې فساد، بېنظمي او نور داخلي لاملونه هم د جمهوري نظام په سقوط کې ښکېل ګڼي. نوموړي په دغه مرکه کې پر افغان سیاسي مشرانو هم نیوکه کړې چې طالبان سره په راتلونکي واک کې د شراکت په هیله د جمهوریت د لیکې او داعیې د پیاوړتیا پر ځای د زلمي خلیلزاد په اشاره او ژمنو د طالبانو پټ ملاتړ کاوه.